السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه یې یو ځل بیا موږ ستاسو دپاره یو ښکلي ویډیو راوړې را چې تاسو د دې هیچن او د غمګین ماحول نه را بهر کړو چې پکې د یوټیوب ټیک ټاک او فیسبوک مزاحیه ترین ویډیوز شامل دي. امید لرو چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شي، خو ملګرو په ویډیوز باندې لایک ډېر کم دی، نو کوشش وکړئ چې لایک ډېر کړئ، خرچه پې هېڅ نه راځي. یک زبردست مظاهره اوس یې راټولوي. یا لکه جلاله ته وګوره دا ګاډي شاته دې وسکو. بیغمه شه راځه. بس سیده سیده درځم. صحیح دی، صحیح را روانه او سیده راځه. بس اوس تاو شه لږ. هغه ورته وایي ګاډی راتاو کا او هغه ورته په خپله تاویږي. ادنان پی کې واین ملګرو نن سبا چې هر دکان ته د نایي ورشئ نو یو کس نیم به پکې دغسې ناست دی، ویکس به یې لګولي، مخسر به یې ځان له لړلي او ناست پی، خو دا بعض پکې بیا داسې مي که نه وګورئ ورته برداشت کولی نه شي. اوس یو اچي یو بل ته بوند لګدي. چا درته وي چې ویکس لګوه؟ اوس چغې وخه د ټینګې ورته اوس نه دی. خدایه پاکه چا درته وي چې لګوه نو د چغو ته یې وګورئ، په پوزه کې هم لګولي، په غوږونو کې هم لګولي او د ټینګې ورته نه دی. په زړه کې ښه یو ګوبري دا به لرکې اوس نه وګورئ هغه کې سرور و. بس نه دی د ټینګې نه دی اورې. ګرانو ملګرو بعضې ټایم کې به ته داسې یو حقیقت ماهله راشي چې حیران به دي کي او ګورې به چې د پښتنو په دې عقل باندې څه چل شوی دی، دا دوی ولې داسې کارونه کوي چې هغه په یو مذهب هم روانې وي. زه تاسو سره یو ویډیو شیر کوم، باقي فیصله تاسو پخپله وکړئ. مبارک شه دا اشنا دی به یې دې دواړو پکې واچوله دې واصل دې جړه سره پکې دا ستا اشنا دی واصله او دا ستا ماړخ دی دې نه د پسته پکې واچلو ورې او بس خوشحاله اوسې. دغه مخې ته مټۍ پرته ده، یو بل لکه مټۍ ورکړې چې موږ دا ویډیو بیا ساري دا اشنا شو. ټیک ده او که څه لانجه کونجۍ نه ورورې راځئ دیرې ته مخامخ چې دی نمون سره برای راست خبرې وکړې، خفه نه شي. ورکه ګوتمې ورته واچوله. مبارک شه لاس وپړکه کړه هغه طوفانو وړبو طوفانو ډېر د حیا کار دی وکړو، ډېر دی مبارک شو په بیا دی مبارک شو. خانه لکه ته ما پسې خفئ. خانو زه دومره نایاب یم لالیا، او چې په یو خندا د ښکلو میینېږي، زه هغه خانه خراب یم لالیا. ته بیا خانه خراب یو نو ډېرو له دې خانې خرابې کړې. امیر صاحب ته لږ پام وکړې دا د کوم ځای نه چکولي ای د خدای مسلمانه. دا څه شی دی چې خو مالګه نشته؟ چغې موا سړیا په شرمونو دی شرمولو دا خو ټیشو پیپر دی، په دې خلک لاسونه پاکوي. خلک لګیا دي نیټیک دی ودونه کوي او چې موږ په کور کې خبرو وکړو چې جمع شو سغم وکړي نو په موږ پسې کمبلې او بړستنې راوړي. خدای دې تباہ و برباد کا، خدای دې ټول د جلاله جماعت کا او د پټو پورې ګیره دې پرېښودې ستا سره دا خوند دی.
دا ماته صادق تورو ښکاري کله نه کله هغه داسې بې تپوسه واده لځي د وریجو شوقي دی السلام علیکم مبارک شه مبارک شه ملګري ځان راپسې ډېر مه مږه مبارک او ځان پسې نه مګم کم سے کم 2 روپۍ په تا پسې مونږ خريږي ځان دې شو او چا د دې غاڼې په جوک کې خو نه ورکړې هغه خپل سم خو ځو تاسو کړي وړي وي زما د سوچ مطابق راکټ ټرک چرته انجن والي ودنه مخ کې و کې نه سپک سکوټر باندې رالي یار په خسته موټر کې راځم 14 روپۍ خرچه مې پدان کې خو نه پیژنې ملګری زه دې ونه پیژاندم نه کنه لکه دا دې ونه پیژاندو خدای کومې نه پیژندې لکه دا حسن تا ونه پیژاندو نه کنه نو دې کې حسن کې خدا څنګه حسن دی انا کنه څه وکړه صادق تورو گاونډي خو نه یي دې بیا خو نه باسه صادق تورو تور دی انا ما حسن ظالم ته خدای ظالم ما خدای خرڅ په ځان وکړ دومره خوچا بل ګیټس هم دوسه پورې بزان نه راکړي دې ته حسن وې دې کسان ته خدای خو ګوره اصل زما د حسن پتا ما شي ما نه پیژنې نه نه بل کا قدرې ورځ مخکې چې پروګرام لته منیر کا منیر ما کنه هغه پاسه منیر اله ته دا تاسو څه جوړ شو یار ولې څه مسله شو ته ډېر زیات تور شوی باچا غاړي وړې وي او دې قسم په خدای اوس نه ما 14 روپۍ نه رانه واغست نه مړه کار دې بچاو هغه نه لکس پکړه تو خو ایو ما صادق تورو نه رښتیا منیر جانا راځي به دې شیشه کې دا ځان چیک څنګه کرشمه چیک کړي اسې ملګرو چې دا لا کوم قسم ډانس دی یار عمر ګل ته خیال کوي چې دې بنن بیا څه کوي ښا استاد یا لگا ہوا چیک کا ورشه هوا لګه چیک کا استاد ہوا دا سیٹ ده रुको जरा सबर करो مرګري आवाज دې رخنه را روانه عجیب کار کې استاد زه ته مې موټر سایکل دی ټر کې هوا لګاو ګوره چیک کا اے مشره ته خړون خو نه دا خو د مصری دکان دی د پنچرو خو نه دی کم سړی او ښځې ته یې ویلي چې ښځې ولا په دې ګیره کې مې سپین ولګېده تورې کم که توری کمه که څه وکړم هغې ویل سړی زه دې څه کوم خپله بخه ښکارې موږ ولې ګناهګار یې نو تاسو یو بلې ښځې ته یې ویلې دته نه چې ما هم د ډرامه کې ځان سره شریک شي ښځې ته یې ویلې که سړي ګیرې توروله ښځې ورته ویلې ولې دې توره کړې ولا وه چې ځوان ښکاره سم ښځې ورته ویلې عمر دې خدای ته معلوم ده او زور دې ما ته